زه د زیمیدان په ولسوالۍ کې ولاړ یم، چېرته چې په سرحد کې جنګ ده. 15 ورځې کې چې مونږ کورونه راوتلي یو، هېڅ شی هم نه دي پاتې شوي په کورونو کې. یوازې دومره کړي دي چې بس د خپلو ماشومانو سره راوتلي دي او په بدیا کې پروته دي. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی. پاک الله خو د نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی. پاک الله خو د نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې ما ګورئ چې زما تر شا ډېر ماشومان او ځوانان ولاړ دي. زه د زیمیدان په ولسوالۍ کې ولاړ یم، چېرته چې په سرحد کې جنګ ده. قدرمن لیدونکو، زموږ بیچاره ولس یوازې یو جوړ کالي او له کوره راوتلي هر څه په کور کې پاتې دي. دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو دا خبرې له دوی اورم، دوی باید راته ووایي چې دوی اوس فعل له کومو ستونزو سره مخ شوي. تاسې کور چېرته دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ کور چې دی فعلا پالوسو کې مونږ اوسېږو، سرحد کې کې اوسېږئ، پالوسي کې اوسېږئ. کور نه څه رقم ته راووتئ تاسې؟ تقریبا دا ستونزه چې مانته شوې دی تقریبا 20 ورځې کېږي. دې نه مخکې کې ډېره وه، خو هغه ستونزه چې تقریبا مونږ کورونه پرېښي دي، یو 15 ورځې کې چې مونږ کورونه راوتلي یو. سرپناه ځایونه نشته، همداسې ډوبونو کې اوسېږو. خوراکي ستونزه شته دی، صحي ستونزې سره خلک مخ دي. همدارقمته هېڅوک خپله سامانونه او هېڅ شی نه دی راوبیسلي، همداسې یوازې راوتلي دي. هر څه یې پاتې دي، اکثره په جنګ کې د ډېرو خلکو کورونه وران شوي دي، هېڅ شی هم نه دي پاتې شوي په کورونو کې. عاجل چی ته ضرورت لري؟ کومه مرسته باید سره وشي؟ عاجل خو ټولو نه اوله عاجله خبره چې دی هغه د سرپناه نشتون دی. هېڅوک د سرپناه نه لري، امکانات نه لري چې سرپناه ولري. بیا همدارقمته ډېر خلک دي خوراکي ستونزو سره ډېر مخ دي. همدارقمته د روغتیا په برخه کې هم خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. مله اکثره ماشومان مریضان کېږي، ځوانان مریضان کېږي، هېڅ موږ لاسه رسی نه لرو. ډېر خلک د همدغه محل کسي خلکو نه د غوښتنه څه دی؟ هغه تجارانو نه، هغه سرمایداره خلکو نه د غوښتنه چی دی چې میدان خلکو سره چی وکړي؟ نو مونږ خو غوښتنه همدا دی مؤسساتو نه، عام خلکو نه، تجارانو نه، چې خلکو سره په دې برخه کې ډېر همکاري وکړي، ځکه خلک ډېر وځورېدل، ډېرو ستونزو سره مخ دي. سرپناه ستونزه ډېره دی، هېڅ شی هم نشته دی خلکو سره. خلک مطلب مولونه، حیوانات، هر شی په کورونو کې پاتې شوي دي. یوازې دومره کړي دي چې بس د خپلو ماشومانو سره راوتلي دي او په بدیا کې پروته دي. نوره هېڅ امکانات ځان سره نه دي راوړي، هېڅ هم نه لري. نو مونږ هیله دا دی چې څومره همکاري چې د خلکو سره د چا وسه کېږي خپله همکاري ورسره وکړي. ډېره مننه. یو بل ورور هم سره ولاړ، د هغې سره هم خبرې کوو. تقریبا څومره کورونه به راوتلي وي د جنګ د ساحې نه؟ هغه خلک چې هر څه په کور کې پاتې شوي دي، اوس فعل حال د خوراکي موادو سره د نشتون سره مخامخ دي، یا د سرپناه د نشتون سره مخامخ دي، یا د بعضې نورو ستونزو. څومره خلک به وي تاسې په فکر؟ 300 کوره به وي. 300 کوره. ښه. قدرمن لیدونکو، زه په ټولو هغو ورونو خویندو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې غږ کوم چې نن زموږ دغه ماشومان او دغه ورونه یوازې مه پرېږدئ. نن د زیمیدان غیرتي ولس یوازې مه پرېږدئ. دوی له کورونو نه وتلي دي، دوی سرپناه نه لري، دوی له صحي ستونزو سره مخامخ دي. دغه ولسوالي که څه هم اکثره پکې ډېر خلک بیچاره دي، کاروبارونه یې نشته، بل داسې عواید نه لري، او اوس چې دوی له کوره وتلي دي، د دوی هغه څه چې یو ټکه ټوکه کول هغه هم له لاسه ورکړي. په بد وضعیت کې دي. دومره ویلی شم چې راځئ ورسره مرسته وکړو. سخته ورځې تل نه وي، دا کله کله په خلکو باندې راځي. رښتونی مسلمان او ښه مسلمان هغه دی چې په سخته کې مسلمان ته لاس ورکړي او راپورته یې کړي. راځئ نن دغه غیرتي قوم ته لاس ورکړو، دغه راپورته کړو چې هر وخت یې د دغه وطن دپاره په هر ډګر کې دوی ولاړ دي. هره قرباني د قام ورکړي، خو نن دا قام
زموږ او ستاسې مرستې ته ضرورت لري. راځئ ورسره مرسته وکړو. بعضې خلک هم دلته په ولسوالۍ کې ځای په ځای شوي دي، حتی د سرپناه ځای نه لري. بعضې خلک یې ان تر باک ولسوالۍ تللي دي، هم تر خوست ته تللي دي، چې هلته بعضې خلکو کورونه په یو کور کې حتی 15 نفر هم موږ نصیب یو چا سره زنګ وکړو چې په یو کور کې موږ 15 نفر یو، هغه 3 کوټې لري یو کور، ځکه چې په عاجلو حالاتو کې بیا کور هم نه پیدا کېږي، هغه د چا د ضرورت مطابق نه پیدا کېږي. نو هغه خلک چې بې کوره شوي دي او د کوره وتلي دي، راځئ چې ورسره مرسته وکړو. الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران